نن سحر نه د درس دا دویم دور دی. د سحر لمانځه پسې سمدستي دوی درس ته کینی او تر 11 بجو پورې ناظره او حفظ کوي. بیا 2 ساعته په همدغه ځای کې دا ټول زده کوونکي خوب کوي. نن د غرمې روټۍ وریجې دي. محمد بشیر نن درس پر ځای د خدمت ورځ ده. دلته د هر یو ماشوم د خدمت ورځ معلومه ده. بشیر، صالح او ولی الله د افغانستان د بدخشان ولایت دي. دوی د خدمت نه پس غرمې روټۍ خوري. 14 کلن بشیر د 8 میاشتو نه وطن له نه دی تللی. وایي کور او کلی یې ډېر یادیږي او د مور دا خبرې هم. مادر و خواهرم میکنه اما مور او خویندې می کار کوي خو موږ متوجه کیږو او زده کوو. ورسره مرسته هم کوو. موږ ته به یې لارښوونه کوله که سبا ورځ چیرې ولاړې دا کار زده کړه. پخلی کول زده کړه، جارو کول زده کړه، نوره صفایي زده کړه، د دین خدمت وکړه یا ولاړ شه درس ووایه او د دین خدمت وکړه. بیا یا خدمت دین کو. دلته ټول درس ویونکي او درس ورکوونکي د افغانستان دي او زیاتر یې د افغانستان د شمالي ولایتونو نه راغلي. د دوی د ورځې ډیر وخت په همدغه ځای کې تیریږي. 1.5 سل نه زیات ماشومان او ځوانان دلته زده کړې کوي. عبدالجمیل د تیرو 15 کالو نه د مدرسې محتمم دی. مشکلات نداریم. این همه زندگی فقیرانه است، همین پیش رفته سیم. مشکلات نه لرو. همدا فقیرانه ژوند دی او همداسې پر مخ ځي. یو وخت ځینې ناروغه کیږي، کله پیسې وي او کله نه. ځینې وختونه له دوکاندارانو شیان په پور رانیسو. کله چې څوک زکات راوړي د هغې قرض بیرته ورکوو. دوکانداران هم له موږ سره همکاري کوي، قرض راسره کوي او بیا یې بیرته ورکوو. په همدې سیستم مخکې ځو. زموږ درسي پروګرام همداسې دی. پروګرام درسیمون همین تو است. دا مدرسه د پیښور بورډ بازار په عمومي سړک پروت جومات کې ده. لاندې جومات او بره ورکوټې او تنګه مدرسه. مازیګر لږ وخت لپاره دوی د مدرسې سره نږدې پارک لځي. دلته ډیر د افغانستان څخه راغلي طالب علمان راټولیږي. نور محمد د پکتیا ولایت دی او په 100 میاشتو کې به عالم شي. دلته راغلو هلته بیخي داسې امن زمینه نه وه چې امن وي، سکون وي. نو موږ خو دلته څه زده کړل، علم زده کړو. هلته به همدا علم خلکو ته رسوو. 11 کلن صلاح الدین د کندوز ولایت دی. دی وایي چې د پلار ارمان پوره کول یې ارمان دی. چې ژوندی به بس سمتې وغوښتل راوړل به یې کور ته. مدرسې کې به مو که فیس وي اسانه به وه. اوس خو چې نشته که دې مدرسې کې فیس وي نو موږ ته به سخته وه. پلار هم نشته، همدغه د الله هغه ته ناست وي نو کوي. اقبال او ثناء الله هم د بدخشان دي. د اقبال پلار هم په جنگ کې مړ شوی. که اقبال هر څو هم په تیرو 2 کالو کې 2 سپارې حفظ کړي، خو د حیات آباد شتمنو کورونو نه د مدرسې نورو طالبانو لپاره وظیفه راوړلو کې د ټولو نه ډیر شوق لري. مدرسه میجا وظیفه جمع کی وظیفه مزه له مدرسې دلته راځو وظیفه راټولو. مدرسې ته ځو وظیفه مو خوښیږي. د مدرسې ډیر خرچ د جومات په چندو او خوراک په وظیفو پوره کیږي. دا طالب علمان وایي که په افغانستان کې روانې جګړې او جنگونه ختم شي نو دوی به خپل کور او وطن کې ښه درسونه او زده کړې کولی شي. مدثر شاه، DW، پیښور.
لوبیا سکه کچالو سه نای چیز گوشت گوشت